علاج د هغې ممکن نه وي د مرګ نه بعد. عزتمندو موږ تمهیدي خبرې کړې وې د شرک په باره کې. ځینې داسې خبرې وې چې هغه تمهیدي خبرې وې. نو تفصیلات د شرک په باره کې موږ وویلي. یوه خبره چې موږ نه پاتې شوې وه هغه دا خبره ده چې یو مسلمان هم په دنیا کې هغه سره د پوهې نه شرک نه کوي. هر انسان چې په یو نه یو شرک اخته کېږي دا د ناپوهۍ د وجې نه چې پته ورته نه وي او هغه وي شرک. نو د دې وجې نه یو مسلمان هم هغه سره د پوهې نه په یو قسم شرک هغه اخته کېږي نه. ځکه مسلمان چې دی هغه د خټه د اسلام دی هغه چېرته ورته پته ولګي چې دا شرک دی بیا هغه وکړي هغه نه کوي. هله انسان د شرک اخته کېږي چې خبر نه وي چې دا شرک دی نو بیا پکې اخته شي. نو د دې وجې نه نو ضروري دا ده چې انسان باید د شرک اقسام د شرک صورتونه او شکلونه سړی وپېژني چې هر وخت کې سړی ورسره مخامخ کېږي نو بیا ورته معلوم وي. هغه فارسیوان یو شعر ویلی دی چې وایي هر رنگې کې خواهی جامه بپوش من انداز قدت را می شناسم. وایي هر رنګې جامې اغوستل غواړې واغونده ما چې دی ته د قد نه پېژندلی چې ستا مثلا قد. نو بیا که چېرته موږ هغه بصیرت الله پاک راکړ بیا به موږ شرک د هغه انداز نه پېژنو چې دا اوس شرک. نو د شرک د تقسیم اجمالي تقسیماتو نه وروستو موږ تفصیلي اقسام د شرک دا ذکر کوو. په هغې کې اولنی قسم شرک چې هغه خطرناک شرک دی واضح شرک دی او هغه غلیظترین شرک دی ډېر ناکاره. نو هغه کوم یو شرک دی هغې ته ویل کېږي شرک فی الذات. په ټولو صورتونو د شرک کې ناکاره صورت د شرک هغه دی چې هغه ته ویل کېږي شرک فی الذات. د شرک فی الذات دوه صورتونه دي په دنیا کې هغه چلیږي پخوا زمانې نه او څه دا دوه صورتونه چې دي په انسانانو کې دا چلیدلي دي او دا تیر شوي دي. یو شرک فی الذات هغه صورت دی چې دا ډېر بدبختانه بدقسمتۍ د وجې نه د پیغمبرانو په امتونو کې دا شرک فی الذات پیدا شوی و. دې ته ویلی کېږي د هغه شرک فی الذات چې اولو العزم پیغمبرانو په امتونو کې کوم شرک پیدا شوی و یو هغه شرک دی. هغه شرک فی الذات اولو العزم پیغمبران ابراهیم علیه السلام اولو العزم پیغمبر و موسی علیه السلام اولو العزم پیغمبر و عیسی علیه السلام اولو العزم پیغمبرانو کې دا اولو العزم پیغمبران د درې واړو د دوی په امتیانو کې شرک فی الذات پیدا شو. د ابراهیم علیه السلام په اولادو کې د هغې په امت کې نو شرک فی الذات هغه په مکې والاو کې جزیرة العرب کې چې کوم خلک ژوند کوي یو په هغې کې پیدا شوی و چې هغوی دا خبره کوله دا نظریه او عقیده د هغوی وه چې ملائک د الله لوڼې دي. ملائکو ته د دې نسبت کوو چې دا د الله لوڼې دي او په قرآن پاک کې ډېرو ځایونو کې الله د دې قسم شرک رد کړی دی. دویم قسم شرک فی ذات همدا شرک فی ذات چې د اولو العزم پیغمبرانو کې د موسی علیه السلام په امتیانو کې پیدا شوی و. هغه دا و چې هغوی ویل چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی. نعوذ بالله. وقالت اليهود عزیر ابن الله. الله ته زوی ثابتول. عزتمند زوی چې څوک چاله ثابتوي دا هله کېږي چې کله محتاج وي انسان هغه بیا زوی ته ضرورت لري. الله رب العزت چې دی لکه وروسته صورت اخلاص کې انشاءالله وایو. نو دریم قسم بدترین شرک هغه هم همدا شرک فی الذات هغه د عیسی علیه السلام په امتیانو کې پیدا شوی چې هغوی ویل چې عیسی علیه السلام چې دی د الله زوی دی. نعوذ بالله. او دوی بیا دومره دې نظریه کې دوی غلو کړی و چې دوی ویل چې د الله نه پیدا شوی زوی دی. نعوذ بالله. عیسی علیه السلام. نو دغه یو قسم شرک و چې الله ته زوی ثابتول زامن ثابتول لوڼې ثابتول دا بدترین شرک دی د شرک فی الذات. الله رب العزت د دې قسم شرک د رد دپاره قرآن پاک کې په مختلفو ځایونو کې الله دا نظریه د خلکو رد کړی دی چې الله رب العزت چې ګوره اولاد ته ضرورت نه لري. الله په صورت اخلاص کې فرمایي صورت الاخلاص دا موږ تاسو پخوا به ملایانو د ماشومانو ته د البیتي سپارې سره سره صورت اخلاص به هغوی ښودلو چې تاسو کله ولدالین امین ووایي نو دې نه وروسته به قل هو الله چې موږ ورته وایو دا صورت اخلاص به علماو چې ورته ښودله ګوره دا دې کې غټه فلسفه وه. دې کې د الله یووالی ذکر دی
هغوی دا ویل چې دا سورت چې د ډېر فضیلت لري. بل حدیث پاک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سورت الاخلاص درېمې حصې قرآن ثلث القرآن برابر دی. معنا دا ده چې انسان یو وارې قل هو الله ووایي، بیا ووایي، بیا ووایي، درې وارې چې ووایي د داسې شو لکه قرآن پاک چې د ختم. دا د نبي علیه السلام خبره ده. نو سورت اخلاص چې دومره الله ته دا سورت ډېر قبول دی او د دې سورت کې د الله یووالی ذکر دی. الله رب العزت فرمایي قل، نبی علیه السلام ته فرمایي او فرمایه ای زما پیغمبره هو شان د خبرې دا دی. علما فرمایي هو هغه ځای کې ذکر کېږي چې کله یو عظیمه خبره وي. شان د خبرې دا دی الله احد، الله یو دی. لم یلد، الله الصمد، الله بې حاجته دی. صمد هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه په چا باندې تکیه نه لري. او ان پلار چې دی او زوی دا هغه اشخاص دي چې د دوی په چا باندې تکیه وي. زوی چې کله پیدا شي د ده تکیه په موري په پلاري، هر مشکل کې پلار ته منډه کي، مور ته منډه کي. الله هغه ذات دی چې هغه پلار ته ضرورت نه لري. او پلار چې کله بوډا شي سپینګیره شي نو بیا زامن ځوانان وي، دې وخت کې دی بچو ته حاجت لري، ډاکټر ته ځي لاس نه نیولی، بل مشکل وي. الله خو هغه ذات دی چې الله چا ته حاجت نه لري، هغې باندې کمزورتیا نه راځي. لکه وروسته بل آیات کې راځي. نو الله صمد، الله بې حاجته ذات دی. الله په چا تکیه نه دی لګولی. د ټولو کائناتو تکیه په الله دی، خو الله چا ته ضرورت الله په چا باندې تکیه نه دی لګولی. لم یلد، نه الله نه څوک پیدا دي، ولم یولد، او نه الله د چا نه پیدا شوی دی. یعنی نه الله د چا زوی دی، نعوذ بالله، الله د چا زوی نه دی، او نه د الله زامن شته. نو دا ډېره خطرناکه نظریه ده چې دا د اولو العزم پیغمبرانو په امتونو کې دا نظریه پیدا شوې وه چې د الله لوڼې، د الله زامن. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، او د الله سره برابر نشته. الله سره برابر بچی چې د پلار سره شریک وي په میراث کې، نو الله رب العزت اولاد نه لري چې الله نه څه شی پاتې کېږي، په هغې نعوذ بالله فنا راشي چې زه چې بنا کېږم خو زوی شته به مې دا کور پاتې شي، دا موټر به مې پاتې شي. نو د دې وجې نه الله رب العزت چې دی هغه د شریک نه پاک دی، هغه د ولد نه پاک دی. سورت بني اسرائیل کې الله فرمایي په اخره کې نبی علیه السلام ته فرمایي وقل، وفرمایه. دا ټول د شرک فی ذات په رد کې آیاتونه دي. الله فرمایي وقل، ای نبی صلی الله علیه وسلم ته ووایه الحمدلله، ټول د کمال صفتونه اوچت اوچت صفتونه الله لره دي. الذي لم يتخذ ولدا، کوم الله؟ هغه الله چې ګوره اولاد یې نشته. ولم یکن له شریک فی الملک، الله سره په بادشاهي کې څوک شریک نشته. بادشاهي په نظام کې چې څوک شریک وي هغه یو څه غواړي، بل رنګې نظام غواړي. نو الله سره ګوره په نظام کې په بادشاهي کې څوک شریک نشته. ولم یکن له ولی من الذل، او د الله دوست نشته د وجې د عاجزۍ نه. داسې دوست چې انسان سره مرسته کوي، چې سړی کمزوری شي نو دوست ته ووایي چې ته راشه اوس ما سره مرسته وکړه، دلته ما باندې مشکل راغلی دی. الله داسې یو دوست نه لري چې نعوذ بالله الله باندې کمزورتیا راشي چې بیا د دوست ته غږ وکړي چې ته اوس راځه زه تا ته محتاج یم. وکبره تکبیره، الله فرمایي نبی علیه السلام ته فرمایي چې ته لوی بیان کړه. د الله په لوی بیانولو سره د الله لوی بیان کړه. ګوره الله اولاد ته ضرورت نه لري، الله چاته محتاج نه دی. دې پسې سورت د سورت کهف، هغه چې موږ تاسو جمعې په ورځ باندې وایو. سورت کهف کې الله د قرآن د نزول دو مقصدونه ذکر کړي دي. یو مقصد دا دی چې الله فرمایي قرآن الله نازل کړی دی لینذر بأسا شدیدا، چې یو سخترین جنگ په دنیا کې روان دی. هغه لوی جنگ نه الله درته یره ورکوي چې دغه لوی جنگ ذکر احادیثو کې نبی علیه السلام کړی دی چې هغه لوی جنگونه په آخره زمانه کې چې کوم راځي هغې ته دریم نړیوال جنگ چې ورته وایي. هغه جنگ په باره کې خلک وډار کړي ملتون، خو چې دا د الله د طرف نه به دا جنگ په دنیا باندې راځي. د دنیا کې چې یو سړي 100 زامن وي، حدیث پاک کې راځي چې نه به ټول مړه شي، دومره لوی جنگ په دنیا کې راځي. او نبی علیه السلام فرمایي چې یو مرغۍ په هوا روانه وي نو دا به د کېناستو ځای پیدا نه کړي، دومره د بدبویي به په دنیا کې وي، دومره خلک به مړه وي تر دې چې وزر یې شل شي او په ځمکه وغورځي. نو داسې یو لوی جنگ نه یره ورکوي دا قرآن چې را روان دی. او بله خبره دا ده چې وینذر الذین، الله یره ورکوي هغه کسانو ته قالو، دا نبی علیه السلام یره ورکوي هغه کسانو ته قالو چې د خلکو ویلي اتخذ الله ولدا، چې کوم خلکو دا ویله ده چې الله اولاد شته، دې خلکو ته د یرې دپاره دا قرآن الله نازل کړی دی. نو معنا دا ده چې دا دومره قوي شرک دی چې الله وایي چې دا قرآن مې دې دپاره نازل کړی چې ګوره هغه خلک الله نبي علیه السلام وډار کړي چې کوم خلکو الله ته اولاد ثابت کړی دی. کبرت کلمة
قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. الله فرمای دی خلکو لره په دې باندې هیڅ دلیل نشته د خلکو سره چې دوی وایي چې الله اولاد شته. ولا لآبائهم نه د دوی پلارانو سره په دې باندې دلیل شته چې الله بچی شته دی. کبرت کلمه الله فرمای ډیره غټه خبره ده د بې ادبۍ تخرج من افواههم چې د دې د خلو نه وځي. دا ډیره غټه بې ادبي ده د الله په حق کې چې یو سړی وایي چې د الله زامن شته. نعوذ بالله. پرون یو عالم خبره کوله وایي د هندوستان کې یو پادري عیسائی وایي راغلی وایي هغه یو طالب ورته مناظرې ته ورغلی و. عیسایان چې دي دوی وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. نو وایي دا طالب چې په خبرو کې گیر که نو هغه سره جواب نه و. کله کله دا زمیندار خلک چې دي دا ډېر خطرناک جوابونه کوي که نه. هغوی سره داسې کلیوالي هغه وي خبرې وي که نه هغه د ملکې او د هغه خبرې. نو هغه ورته راغی ورته طالب ورته لرې شه دې سره زه مناظره کوم. وایي هغه عیسوي ته چې دی ودرېده دی ورته وایي چې الله څو کلن دی. نعوذ بالله. هغه په خبرو کې ایثاره و. هغه ورته ویله چې دا چوپ شه دا څه بې ادبي خبره کوي. الله رب العزت خو ابدالابد ابدي ذات دی. د هغې کلونو دا شی به نه وایي چې دومره کاله. الله خو د ازل نه و تر ابده وایي. وایي ورته ویله چې نه ته خو ووایه الله څو کلن دی. هغه بیا پرې غوسه وکړه دا مه ووایه. وایي ها د الله رب العزت همدا یو زوی د عیسی علیه السلام. وایي هغه ورته ویل چې او وایي زه ګوره یو زمیندار سړی یم د الله بنده یم زما 12 زامن دي. نو دا الله نعوذ بالله دومره کمزوره شو چې دا یو زوی پیدا شوی دا یو زوی پیدا کېدل او بیا زامن نه پیدا کېدل دا خو یو ګستاخي ده د چا په حق کې. وایي په دې طریقه باندې د زمیندار دا سړی پړ هغه سړی ورله لاجوابه شو. نو الله فرمایي دا غټه د بې ادبۍ خبره ده چې الله په حق کې څوک دا وایي چې د الله اولاد شته. من افواههم د دوی د خولو نه وځي. ان یقولون الا کذبا. الله وایي دوی نه وایي مګر دا ټولې دروغې خبرې دي چې الله ته څوک اولاد ثابتوي. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم. الله رب العزت د نبی علیه السلام په باره کې فرمایي چې ای د نبی علیه السلام ته کېدی شي چې ځان وژنې علی آثارهم د دوی د انجام او د نتیجې او د مستقبل باندې چې دوی ته راتلونکي کوم مصیبتونه د دغې عقیدې د وجې نه ورته متوجه دي په دې باندې ته ځان وژنې چې اوس ولې دوی ته دا مصیبتونه راځي. زه باید دوی خامخا د الله توحید راولم د شرک نه منې کړم. نو د دې وجې نه ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا په دې باندې ته ځان وژنې چې دوی قرآن باندې ایمان نه راوړي او الله ته ولد ثابتوي. بس دا پرېږده ته خپل دعوت کوه. نو د دې وجې نه الله رب العزت علما فرمایي چې په صورت مریم کې چې په دغه نظریه باندې الله کوم رد کړی دی ډېر ناشنا انداز سره الله رب العزت صورت مریم کې فرمایي. الله رب العزت فرمایلی دي چې وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دې کافرانو دا خبره کړې ده چې اتخذ الرحمن ولدا رحمان ذات چې دی هغه اولاد نیولی دی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا دې کافرانو دا خبره کړې ده چې رحمان ذات هغه ولد او اولاد نیولی دی. نو الله رب العزت فرمایي چې دې خلکو د کفارو دا ویلي دي چې رحمان ذات چې دی د اولاد شته. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. نو دوی دا ویلي دي چې د رحمان ذات اولاد شته. نو الله فرمایي دا لقد جئتم شيئا ادا. دا کوم ځای کې لقد جئتم شيئا ادا. الله رب العزت فرمایي چې دوی راتګ کړی دی یو شي ډېر عجیبه او ناشنا ته. دا ډېر عجیبه ناشنا خبره دوی کړې ده چې الله ته دوی ولد ثابتوي. تکاد السماوات. الله فرمایي دا دومره خطرناکه خبره ده نږدې ده چې اسمانونه یتفطرن منه دا ټوټې ټوټې شي د دغه خبرې د وجې نه. یعنی الله غضب د الله غصه دومره په جوش کې راځي چې کوم انسان دا وایي چې د الله اولاد شته دی نږدې ده چې د اسمانونه ټوټې ټوټې وغورځېږي په ځمکه باندې. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض. الله فرمایي نږدې ده چې دا ځمکه څیرې شي. وتخر الجبال هدا او ټوټې ټوټې پرېوځي دا غرونه په ټوټې کېدلو سره. دا ټول غرونه چې میده میده شي په ځمکه پرېوځي. یعنې دومره الله رب العزت غوسه کېږي. خو دا غرونه ولې نه پرېوځي د اسمان ولې نه ټوټې کېږي؟ وایي دا ځکه چې په دنیا کې هغه خلک شته دی چې د الله یووالی هغوی مني. نو د دې وجې نه الله رب العزت د اسمانونه نه ټوټې کوي. که نه دا دومره درنه خبره وه چې اسمانونه نږدې ده چې د دې خبرې د وجې نه ټوټې شوې. نو عزتمندو د دې
نظریه په باره کې چې الله رب العزت څومره زور په قرآن کې لګولی او څومره الله غصه د دې د وجه نه پارېږي. یوه ګناه دومره خطرناکه نشته چې څومره بیا په شرک کې هغه شرک چې د الله د ذات سره څوک شریک جوړوي. الله رب العزت په سورة انعام کې فرمایي بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. الله الته یو بل طریقې سره الله د دې شرک رد کړی. الله فرمایي چې بدیع السماوات والارض الله ناشنا اسمانونه پیدا کړي. بدیع دې ته ویل کېږي چې یو شی نقشه نه لري، انجینر ورته نقشه نه اچولی خو ته یو شی جوړ کړي. یو خو دنیا کې چې موږ کور جوړو، جومات جوړو، یو بل مارکیټ جوړو، هلته یو وارې نقشه جوړه شي، د هغې نه وروسته موږ آبادي کوو. الله هغه ذات دی چې الله په دې اسمان او د ځمکې جوړولو کې الله نقشې ته ضرورت نه لرو چې کوم انجینر ته ویلی وه چې ته یو وارې نقشه جوړ کړه چې بیا زه په هغې باندې عمل وکړم. نه، الله بې نقشې د اسمانونو او ځمکې جوړ کړي دي. نو انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. الله رب العزت داسې استدلال کوي، وایي څنګه به د الله دپاره اولاد پیدا شي ولم تکن له صاحبه، چې د الله رب العزت ښځه نشته، چې ښځه نه وي نو اولاد به د کومه پیدا شي. الله رب العزت داسې یعنی دا د پیغمبرانو د تابعدارانو ته چې د ابراهیم علیه السلام امتیان دي، د موسی علیه السلام امتیان دي او دارنګې د عیسی علیه السلام امتیان دي، دوی ټول په دې عقیده باندې وو چې ګوره الله دپاره ښځه نشته. یو پیغمبر امتي هغه په دې شرک نه دی اخته شوی چې هغه د هندوانو کې څوک داسې تېر شوي دي چې هغوی دا خبره کړې ده. خو د پیغمبرانو په امتونو کې چې کوم د ولد والا شرک راغلی چې الله ته چا اولاد ثابت کړي دي، یو کس هم الله ته ښځه نه ده ثابت کړې. د دې وجه نه عیسایان چې د تثلیث عقیده لري نو هغوی هم د الله رب العزت د ښځې قایل نه دي چې نعوذ بالله الله ته ښځه شته. هغوی د الله د بچي قایل دي. دوی وایي چې درې خدایان دي. یو دوی ورته ګاډ سن ورته وایي، معنا هغه خدای چې هغه زوی دی، یعنی عیسی علیه السلام. ګاډ از فادر، یو هغه خدای چې هغه پلار دی، نعوذ بالله الله ته وایي. بل ګاډ از مادر وایي، هغه خدای چې د عیسی علیه السلام مور ده. دا نه وایي چې نعوذ بالله د الله ښځه ده. یعنی دا عیسایان چې د تثلیث عقیده هم لري خو دوی وایي مدر آف د سن، خو دا نه وایي چې وایف God is wife چې د الله ښځه، نعوذ بالله. دا نظریه چې دی په عیسایانو کې نشته، په یهودانو کې نشته. دا نظریه یوازې په هندوانو ځینو خلکو کې شته دی. نو الله رب العزت دغه یهودو نصاراو ته دوی ته الله وایي چې ګوره تاسو خو دا خبره خپله منئ چې د الله ښځه نشته، نعوذ بالله. نو چې ښځه نشته نو د الله بچي د کومه شول؟ نو الله په دې طریقه سره الله په دې باندې رد کوي. نو بله دویم قسم شرک چې په خلکو کې پیدا شوی دی هغه هم شرک فی ذات دی. نو هغه په آسماني دینونو والاو پورې نه دی، بلکې هغه خلک دي چې هغه فلسفیان دي، هغه فلسفیکل ریلیجن چې ورته وایي، یعنی فلسفي دین والا خلک چې هغه هندوان دي، چینایان دي، او د هند او چین په مابین کې چې کوم ملکونه واقع دي دې خلکو کې یو بله نظریه پیدا شوی و چې هغه هم دوی الله سره شرک فی ذات کولو، خو هغه د ولد والا شرک نه دی، هغوی بېله طریقې سره د الله شرک کولو. دوی د فلاسفو غټه نظریه دا دی چې هغوی وایي چې الله رب العزت قدیم دی. قدیم معنا دا ده چې الله پخوا نه و او الله به همیشه دپاره وي. نو فلاسفه دا عقیده لري. نو په دوی کې بیا ځینې خلک چې شرک کړی دی هغه په دې طریقې سره چې دوی ویلي دي چې الله هم قدیم دی او ماده میټر چې ورته وایي دا هم قدیم دی، چې یعنی دا دنیا او د اسمان چې الله څنګه جوړ کړی دی دا هم پخوا نه و. دوی دا نظریه لري. نو دا خلک هم مشرکان دي. او ځینې بیا دا وایي چې قدما درې دي، یو الله نعوذ بالله، یو چې دا ماده، او بل روح القدس چې جبریل علیه السلام دی. دا وایي چې دی یا دا روح، دا وایي ډېر پخوانه دي، دا قدما دي. نو ځینې خلک چې په دوی کې توحید والاو په دې فلاسفو کې دا کم خلکو دوی کې څنګه بیا شرک راغی، دې توحید والاو دا خبره منله چې الله رب العزت چې دی قدیم دی، د الله سره څوک شریک نشته. خو البته د وخت تېرېدو سره په دوی کې دا شرک په دې طریقه پیدا شو چې الله خو پخوانه و، دا کائنات د کومه شو، د اسمانونه، د ځمکه، د نور سپوږمۍ. دوی کې بیا یوه نظریه دا پیدا شوه چې دوی ویلې چې الله رب العزت په خپله د کائناتو په شکل کې ظهور وکړي. الله رب العزت کائنات چې دی خپله نعوذ بالله
الله په دې شکل باندې ظهور وکړو. نو د دې نظریه چې ده د دې نظریه انجام او نتیجه ډیر خراب. انجام یې ځکه چې کله الله د کائنات په شکل باندې ظهور وکړي نو معنا به دا شي چې هر شی نعوذ بالله خدای داونه دا ګټې د اسمان د ځمکه. نو دوی دومره خطرناکه نظریه د فلسفو کې پیدا شو. بل نظریه چې دوی کې پیدا شو دا و چې دوی هغه ته حلولیه وایي، حلولیه عقیده. حلول دي ته په عربی کې وایي یو چا کې یو څوک هغه وکړي یعنی ننوځي. دوی ویل چې نعوذ بالله الله رب العزت چې دی دا په انسان کې ننوتلی دی، انسان په شکل کې الله رب العزت نعوذ بالله ظاهر شوی دی. نو دغه دو قسم بیا د فلسفو کې د شرک فی ذات عقیده دا پیدا شوی. یو دا دی چې دا کائنات ټول دا نعوذ بالله الله دی، او بل دا دی چې دا الله چې د انسان په شکل کې ظهور کړی دی. نو دا دو قسمه شرک چې الله لره ولد ثابتول او دارنګې الله ته دا ثابتول چې الله چې دا کائنات الله دی، دا هر څه الله دی، یا دا دی چې الله د انسان په شکل کې ظهور کړی دی. نو دا بدترین شرک دی په ټولو شرکونو کې. نور اقسام به ان شاء الله آینده کې یادونه وکړو، خو دا شرک چې دی بدترین شرک، ډیر ناروا شرک، دا شرک دی چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې اسمانونه او ځمکې د دې شرک فی ذات په وجه باندې نږدې ده چې ټوټې ټوټې شي وچوي. نو الله رب العزت موږ تاسو د دا قسم شرکونو نه الله بچ کړي. آینده کې به ان شاء الله دا وایو چې دا امت الله پاک داسې شرک نه ساتلی دی. د نبی علیه السلام امت الله پاک دې شرک نه ساتلی. شرک فی ذات کې څوک اخته نه دي، ټول امت الله پاک دې نه ساتلی دی. او الحمدلله دا الله را ډېر حمدونه دي. الله رب العزت موږ تاسو باندې